د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څه سوال چې دی الله عز وجل نه وکوي الله عز وجل دغه سوالونه قبلوي. په جمعې ورځ باندې یو ساعت دی لکه لیلة القدر شپه چې نامعلومه ده، دا ساعت هم نامعلوم دی، اگر چې اقوال ډیر پکې موجود دي، روایتونه هم پکې شته، حدیث مبارکه. دا یو ساعت کې چې هره دعا د تا برابره شوه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ګناه ولا دعا نه وي، دا دعاګانې دی الله قبلوي. دغه تاجي صاحب ناستی ان د شیریناو نه راغلی دی او دې ته راغلی دی چې بچای مې بیمار دی. اقاري صاحب وایي زموږ د دې جماعت مؤذن او بیګا ماته د دې جماعت امام هم ووی چې څو شپې دلته تېرې کړې دي چې لوی جماعت کې ماته مسلمانان دعاګانې وکړي. د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی، الله دعاګانې پکې قبلوي. زه دا وایم چې دغه مسلمان چې د دومره لرې ځای نه د یو امید راوړی دی د مسلمانانو ته، الله په درګاه کې سوال کوو چې خدای ته یې نا امیده مه کړي. ای الله دا کوم ارمان چې دلته راوړی دی خدای دا ارمان خو ورته پوره کړي. الله موږ ته قرآن کریم کې وایي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. کله چې زما بندگان زما په باب پوښتنه کوي چې الله لرې دی او که الله نږدې دی، فإني قریب، بېشکه زه نږدې یم. الله وایي زما بندگانو ته ووایه زه نږدې یم. أجیب دعوة الداع اذا دعان، زه دعاګانې قبلوم د خپلو بندگانو چې کله مې دا بندگان له مانه دعاګانې غواړي. الله دې زموږ دعاګانې دې د مسلمانانو په حق کې قبولې کړي. دومره لرې ځای نه د دوی راتګ او دې جومات ته دا د ایمان په رابطه باندې کیږي، دا د ایمان په تقاضا باندې کیږي او دا په دعاګانو باندې د باور درلودلو له امله ترسره کیږي. خو موږ به الله په درګاه کې سوال کوو چې الله دې مجمعه کې به یو کس تا ته در محبوب وي. من خو ډېر ګناهګار یو، یو بنده به داسې موجود وي چې تا ته به ډېر در نږدې وي، تا ته به در نږدې وي او دعاګانې به یې قبلوي. خدایه د دې په طفیل زموږ دعاګانې د دې مسلمانانو په حق کې قبولې کړه. دغه ساعت نامعلوم دی. یو روایت کې دا راځي چې دغه ساعت رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، کله چې یو خطیب خطبې ته راووځي او دا د خطبه شروع کی، له شروع نه نیولې د لمانځه تر اختتامه دغه وخت دی. یو حدیث مبارک کې هم دا راځي. خو یوې خبرې ته تاسې متوجه وای، کله چې خطبه روانه وي خطیب خطبه وایي، دې وخت کې په ټولو باندې واجب دا دی چې خاموش به کیني. که دوی دعا کول هم په زړه کې به یې کوي، ژبه به نه ورباندې خوځوي. خاموشي دا په ټولو باندې واجب ده. حتی که خطیب په خطبه کې ان الله و ملائکته آیت کریمه تلاوت کړي چې د دې آیت نه وروسته بیا خلک درود شریف وایي، دا درود شریف به هم دوی تیزه نه وایي، جهر به نه ورباندې کوي، ژبه به نه ورباندې خوځوي. دوی په خاموشۍ باندې ماموره دي. قرآن کریم کې الله فرمایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. یو روایت دا دی چې دا د خطبې متعلق را نازل دی. کله چې قرآن کریم تلاوت کیږي غوږ ورته ونیسئ او چپ کینئ، چپ. دا درود شریف هم که ته وایې زړه کې به یې وایې. دې وخت کې حتی کې دا ګوتې خوځول لکه لمانځه کې چې حرکات سکنات سړی نه کوي، دا به هم د خطبې په وخت کې نه کوي. ځینې ملګري ځانونه ګروي، ځینې ملګري د بل ملګري سره غږېږي، هلته خطبه روانه وي. دا ناروا دي، ناروا دي. دا زموږ ټولو کتابونو لیکلي. چپ او غلی به کینې. حتی یو حدیث کې دا راځي که چېرته یو ملګری بل ملګري ته وایي چې مه غږېږه، دا هم دا یې ښه نه کي، ځکه ته خو خپله هم وغږېدې که نه. یو ملګری بل ملګري ته وایي غږېږه ما غوږ ونیسه. دغه خبره چې تا وکړم خو غږ یې دا دې وکړه. لکه یو سړی چې په لمانځه کې یو چا ته وایي چې غلی شه، لکه لمانځه کې چې دغه خبره بدرنګه ښکاري. په روایتونو کې له دې خبرو نه هم منع راغلی ده، خاموش او غلی به کینو. دعاګانې به په زړه کې غواړو. د خطبې نه وروسته یا خطیب په خطبه کې دعاګانې کوي یا د لمانځه نه وروسته دعاګانې کوي. دغه ټول وختونه د دې دي چې الله عز وجل به زموږ دعاګانې قبولې کړي.
یو بل روایت کې دا راځي چې د مازدیګر له لمانځه نه وروسته تر لمر پرېوتو پورې چې دا سترګه ډوبېږي د جمعې په ورځ دغه وخت دی چې الله دعاګانې پکې قبلوي. الله دې موږ ته توفیق را په برخه کړي. ښه دا ده چې ټوله ورځ دعاګانې وکړو. که د صبح صادق نه موږ راپورته شو او تر لمر لیدو پورې په دې ټوله ورځ کې دعا وکړو نو یو ساعت کې خو به الله برابر کړي. الله به زموږ دعاګانې قبولې کړي. الله عز وجل دې موږ ته د دعاګانو توفیق را په برخه وګرځوي.